زه خو په دې پیښه کې چې اوس په پښتونخوا کې راپیښه شوې دي ډېر خفه یم ځکه هلته هم چې هغه کسان شهیدان شوي دي هغه مسلمانان دي زمونږ او تاسو ورون یاستئ هغوی زه بالکل په دې راضي نه یم که زمونږ په ګاونډي هېواد کې داسې حادثې پیښ شي خلک هغه شهیدان شي یا زخمیان شي دا خو د اسلام یو مسلمانانو یو هغه د تقریبا خساره دي جانی خساره دي په هر ملک چې مسلمانان شهیدان شي یا مسلمانان مړ شي مسلمانان د جنگ یا د داسې انفجارونه او داسې حادثې چې له منځه ځي دا یو دردناک حادثه ده یو دردناکه پیښه ده چې مسلمان باید د خپل ورونو په حال چې داسې تقریبا اسفناک حادثې راځي باید خوشحال ونشي بلکې خفه شي خو یو مسله ده ټول چې اوس په پاکستان کې حرکتونه جنګونه عملیاتونه یا داسې حادثات راپیښه شوي دي دا د ISI اعمال ده د ISI حرکتونه ده د ISI د کار او کوښښ او تقریبا هلې ځلې نتیجه ده ځکه که ISI هم پخوا ډېر هلې ځلې درلود چې په افغانستان کې هم داسې حرکتونه او همداسې حادثې راپېښ شوي خب دلته هم چې هغه خو مسلمانان دا یا شهیدان یا زخمیان شي اوس هغه فارسیوانان داسې یو متل لري چاکن خودش در چاست هغوی پخوا داسې هلې ځلې درلود چې هر مصیبت په افغانستان کې باید وشي د افغانستان د مسلمان او مظلوم خلک په منځ کې او د افغانستان د دې ملک اسلامي ملک داسې جنجالونه داسې اسفناک حالتونه باید راپیښ شي اوس لله الحمد زموږ په ملک کې امنیت شته امنیت راغلی دی ثبات راغلی دی تقریبا جګړه ختمه شوې دي لله الحمد دا د افغانان یو لوی الله تعالی یو لوی نعمت راپیښه کړی ده چې زموږ په ملک جنګ او جګړې ختمه شوې دي خو په پاکستان کې اوس هلته ورځ تر ورځې یا هفتې تر هفتې یا میاشتې تر میاشتې یا کال په کال هلته ډېر شوي دي دا جنګونه او دا مصیبتونه ټول جناب لالی صاحب ټول فقط د ISI نتیجه کاروبار او هلې ځلې نتیجه ده د ISI اعمال نتیجه ده که هغوی د افغانستان پر ضد یا تا په ایران د ایران پر ضد یا د نور په ملکونو کې پر ضد هغه کار کړی و هلې ځلې کړی و که اوس خپل د هغه کارونه نتیجه ګوري